السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ غواړم د هایدروجن د اټوم پر سپیکټروم باندې بحث ترسره وکړم. د نیلز بور د نظر په اساس باندې کله چې د لوړو اوربیټالونو څخه الکترون ښکته اوربیټالونو ته ترانزیشن کوي نو په نتیجه کې موجونه تولیدیږي چې دغه موجونه د انرژي او فریکونسۍ له مخې یو له بل سره توپیر لري، ځکه چې د الکترونونو ترانزیشن یوه اوربیټال ته نه کیږي، یعنی اوربیټالونه چې کوم الکترونونه ترانزیشن ورته کوي یو له بل سره توپیر لري، نو ځکه انرژي او فریکونسي د تولید شویو موجونو یو له بل سره توپیر کوي چې یو لړ سلسلې په وجود راځي چې غواړو پر هغه سلسلو باندې بحث وکړو. لومړی راځو د لیمن سریز ته. د لیمن سریز کې د لوړو اوربیټالونو څخه لومړي اوربیټال ته د الکترونونو ترانزیشن یا حرکت دی چې په نتیجه کې په لوړه فریکونسي او لوړه انرژي باندې موجونه تولیدیږي چې دغه موجونه د الټراویلټ څپې تولیدوي چې دغه څپې د الکترومقناطیسي سپیکټروم یوه برخه تشکیلوي. د لوړو اوربیټالونو څخه دویم اوربیټال ته د الکترونونو حرکت د بالمر سریز تشکیلوي چې په دغه سریز کې هم د الکترونونو د ترانزیشن په اساس باندې چې کوم موجونه تولیدیږي هغه د انفراریډ څپې دي، یعنی د الکترومقناطیسي سپیکټروم د انفراریډ برخې پورې اړه لري. او همدارنګه د لوړو اوربیټالونو څخه دریم اوربیټال ته د الکترونونو ترانزیشن په نتیجه کې انفراریډ څپې تولیدیږي چې دا هم د الکترومقناطیسي سپیکټروم یوه برخه ده چې لوړه انرژي او فریکونسي لري. او همدارنګه د لوړو اوربیټالونو څخه څلورم اوربیټال ته د الکترونونو ترانزیشن یا حرکت د براکټ سریز یا سلسله تشکیلوي چې دلته هم د انفراریډ څپې تولیدیږي. د لوړو اوربیټالونو څخه پنځم اوربیټال ته د الکترونونو حرکت د پاپونډ سریز تشکیلوي چې دلته هم د انفراریډ څپې تولیدیږي. او همدارنګه د انرژي توپیر د دوو مدارونو ترمنځ په اچ نیو سره ښوول کیږي.